حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ د والد محترم دے حضرت عبداللہ نومے دے جابر ابن عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اغا صحابی دے چه سو کال اوڑان دے تاسو بیات شی په لیبیا کی بمباری شوی و پر رمضان المبارک کی نو اغه بمباری سره د حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ قبرم لګیدلو ا قبر کولو شو نو خلق رالو وی قتل چې حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صد پاسا سور لسو کال بعدم پا خپل قبر کې سالم تر و تازه پروتو او د کتو د پارا پا اغه ټیم کې تقریبا صد پاسا 8 لاکھ کسان را جمع شوو بیا په دې سوشل میډیا باندې چا ویډیو شایع کړي و خو هغه ویډیو دروغ و هغه کې یو لاش خودو دومره غټ سر او ګیره لنډ دا نو هغه ټیم کې هغه ویډیو نه وشوي دا اسی بیا باز خلکو چې کم دی د خپل پیجونو چلولو د پاره یو تصویر را پیدا کړو هغه له د صحابي نوم ور کړو نو باز خمقل خلک وی د خپل بزنس د پاره بیا هر کار کیا تاسو ګوري په دغه پیجونو باندې د دروغ خبر به ور کړی غټ عالم بی او د بے غیرت انسان رزیل انسان بداور کړي چې پلان کې وفات شوه د منځ کې به وفات ني دا دې د پار ور کوي چې زما دا پیج او قتل شي زما انکم چې کم دی هغه زیات شي انکم به زیات شي خو دروغ دی لیکلي دی او دا دروغ چې څومره کسانو قتل وریدل دا غوي چې څومره ګناه کیږي دومره ستا پزان لو شو زمونږ خلق پیسو لیونی کړل دا غیر پار بیا دروغ هم وای خدایات ساتي حدیث قدسی دے چکل اللہ پاک دنیا پیدا کرلا نو دی دنیا تا اللہ پاک مخاطب شو دنیا ځان ته مخاطب کرلا الہ العالمین ورتو فرمایل چې اے دنیا ته خو می پیدا کړلې خدای یو خبر اورا چې کم خلق زما تابعدار وي زما خبر منی زما اطاعت کئی زما عبادت کئی زما ذکر اسکار کئی زما طرف ته متوجی وي نو اے دنیا ته د هغوی خپول راشه څل راشه د هغوی خپول راشه او یاد ساته اے دنیا هغه خلق چې زما حکم نه مني زما خبر نه مني زما تابعداري نه کوي زما د احکامات او خیال نه ساتي چې پاغي کې د مونږ او د ټول شامل دي او زما تابعداري او اطاعت نه کینو اے دنیا هغه خلق د خپل راوله خزان به ول نه ورکی تاسو ګورئ چې څومره نیکان خلق دي دا الله تابعداري کوي او په مسجد کې ناشتي دنیا به دا خپل راضي اس غم بینی هیڅ فکر بینی وې په خبره څومره حالات تورا توشو لاړ لوراغل کرونا دا او دا ډینګي دا او کرونا چې کم دے پہلا لہروں دوسری لہروں تیسری اور چوتھی لہر زی پا زی باندے اوس چې کم دے نو یو بل نوم راخکاره شو اومیکرون دا 5وی لہر دے وې دا را روان شوه دے اوسو پاکستان تم تشریف وروړي د خیر سره نو کې دې شي چې د وټونو د وخت پور را رسیدلې وي زمونږ د ناظمان منډه ترډې وي الله دې خیر وکي کې دې شي چې د وټونو هم نشي کداغه مصیبت رااله بس بیا خو پابندیانو لګي چې پولینګ سټیشن بند کړي نو هر سلاړل نو ګوره دا دومره حالات راځي دا امتحان دی په مونږ او تاسو باندې خو لیکن د دغه حالاتو کې تاسو ګورئ وکیلان راوتل اغوی ارتالونو کړل چې زمونږ په دې خرچه کار نه کیږي تنخوام کم ده ډاکټران راوتل دا قرنګي هر مکتب فکر والا راوتل هر یو فیلډ والا راوتل تر دې پورې چې سینجی ګران شوانو کلندرانو ډرایورانو روډونه بند کړ تالیو کو چې موږ سوزه کیو ټیکسیانو دا رکشو تیز رفتار نه چلو
کرئی زیاته کوي ټول وکړله خو لیکن تاسو راته دا ووایئ او دا راته وښایئ چې کوم ځای کې علما راووتل او هغوی روډ بند که چې زمونږ تنخوا کمه ده دا هم لږه زیاته کوي شته ټوله دنیا کې به راته وښایي ولې دا نیکان دیندار خلق دي دنیا دوی پسې پخپله را روانه ده د دوی خپله پخپله راځي او موږ تاسو ګوره هر سړی خفا پریشانه د خپو ویني چې کم دی سر ته رسیږي او د سر خپو ته رسیږي بهر حال دا د دغې دنیا متعلق خبره شوه نو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ د دوی لاش په لیبیا کې راوته ما خبره دی پورې کوله چې چا بیا یو غلطه ویډیو اپلوډ کړې وه او په هغې کې خود یو سړی دومره غټه کپری وه نو دا صحابي نو دا عام یو سړی چرته یو تصویر راخیستی و او ګیرم لنډه لنډه وه نو بیا به ډېر خلکو دا وګوره صحابي دی او ګیره لنډه ده ځان دپاره به دلیل کته نو هلکه خدای دې ړوند که دا خو د رښتیو ویډیو نه وه داسې چا اپلوډ کړی او بهر حال د دې حضرت جابر سے پلار دی نوم یې دی حضرت عبدالله د ده په باره کې دا جابر سے واقعه نقل کوي دا فرمایي چې کله حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې وفات شو شهید شو نو نبی علیه السلام دې د حضرت عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنہ سره یو ځای دفن کړ ځکه اویا شهدا قبرونه کنستل ډیر ګران و هغه ټیم کې ځمکم داسې سخته وه بل نبی علیه السلام انتهایی پریشانو غاخم شهید شوی مخ مبارک زخمیو سر مبارک زخمیو د ګل پشان ترې شهید شوی او 22 ټوکړې د احد په میدان باندې پروتو سید الشهدا حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ او بیا د احد شهیدانو باندې ډیره موده بعد بیا جنازه شوی و نو د دفن کړل نو اتفاقا د دوی قبر داسې ښکته ځای کې نو بیا 40 کاله پس څومره 40 سال بعد د سیدنا حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې ویدل ته سیلاب راله د چا زمانه کې د سیدنا حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ معاویه صاحب زمونږ استاد ماما دی ښا څه دی مامام دی کنه د ام حبیبه رضی الله تعالی عنہ رور دی او ام حبیبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوجه محترمه ده او د نبی علیہ السلام بیبیان د امت مین دي نو چې هغه زمونږ مین دي شوي دا د هغوی رور دی نو زمونږ ماما کیږي که نه کیږي زه تعریف ډیر کوم د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په تعریف باندې بعد جاهلان ډیر خفه کیږي ډیر جاهلان بی دین خلق چې پاغوی کې د شیعیت او د رافضیت مرض پروت وي نو هغه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ تنعوذ بالله باغی وی دا باغی و موږ لعنت ستا پر خله باندې تا ته د الله هدایت نصیب کو که هدایت دې په قسمت کې نه دا خله د خدای د سه ما تکا چې خبر هم پیونه کې ته صحابي ته باغی وي بے غیرت انسان موږ خو ما د فخر پکو نو بعض جاهلان شتا نو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې ویدلته یو سیلاب راغله او بل دلته یو نهر کنستل پکارو نو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ په موجودګۍ کې د دوی قبر او کنسته شو نو دوی وکړه چې د دواړو شهیدانو جسمونه مکمل صحیح سالم او تر او تازه پراته په یو روایت کې داسې راځي چې د حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ په مخ مبارک باندې چې کم زخم وو نو په هغې باندې د دوی لاس ایښودل شوی و داسې پروت و لاس دېځې کې زخم و دا لاس داسې پروت و
نو خلکو د هغې ځای نه د دوی دا لاس لږ داسې رالرې که، نو لاس انتهایی نرم او لاس چې رالرې که نو د هغې مخ مبارک نه تازه وینه روانه شوه. دا اوس د الله شان دی، د الله قدرت دی چې الله وغواړي په دریاب کې هم سړی ثابت او سالم ساتلی شي، په کاڼي کې هم ثابت او سالم ساتلی شي. د الله قدرت ته څه نه رسي. د الله په قدرتونو کې بیا خپل عقل نه جنګي چې یار زما عقل نه مني. ستا عقل یې مني او که نه مني د الله قدرت به مني. موسی علیہ السلام مشهور واقعه ده کنه، الله پاک ته فرمایل د خلکو له رزق وی زما په یقین شته، خو یا الله یو کرشمه راته وښایه چې رزق څنګه ورکړي دی خلکو له. نو الله پاک ورته فرمایل چې د کاڼي له ګزار وکړه، چې کاڼي له ګزار ورکړه په منځ دو شو چې ګوري په هغې کې یو چینجی دی او شنه پاڼې په دې خوله کې نیولې ده او داسې وی سبحان من یرانی، پاکی د هغه ذات لره چې ما ویني، ویسمع کلامی، پاکی د هغه ذات لره چې زما خبرم اوري، ویرزقنی ولا ینسانی، او پاکی د هغه ذات لره چې ما له رزق راکوي او ما نه هېروي، ویعرف مکانی، پاکی د هغې ذات لره چې زما مکانم پیژني. دا د الله حمد او ثنای ویل او هغه چینجې لګي او هغه شنه پاڼې خوړله. الله پاک داسې رازق ذات دی چې خلق حیواناتو له رزق په کاڼي کې ورکوي، نو خپل بنده له به رزق نه ورکوي. بنده داسې لیونی شوی دی چې ټوله زندگی دنیا ته وقف کړې ده او د الله عبادت نه کوي. نو د الله قدرت سره څه سم نه دي. نو وی تازه وینه ترې روانه شوه. وی بیا دوی چې کم دی د دغه صحابي د حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ د لاس مبارک را واخیسته او واپس هم په قضی باندې کېښود نو وینه ودرېده. دا واقعه امام جلال الدین سیوطی رحمه الله را نقل کړې ده. کتاب د شرح الصدور، شرح الصدور باب نمبر 48 کې حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مشهور صحابی دی، د نبی علیہ الصلاۃ والسلام سره په ډیرو غزاګانو کې شریک شوی و او په یو جهاد کې د نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورا دفاع کړی و. د غزوه احد هغه کې به تفصیلی واقعه راشي. د نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته مخه ته ولاړو، د کافرانو غشي به ری سارول او په خپل وجود به برداشت کول. او دا صحابی دی چې هر وخت به نفلی روجی نیوي او همیشه د اعلی کلمت الله د پاره په هر جهاد کې او په هر میدان کې شرکت کړي دي. نو د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې یو کرت یو ځل مسلمانانو د جهاد د پاره بحری سفرو د هغه سفر تیاری شروع کړله. نو حضرت ابو طلحہ رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی د دوی سر روانېدلو د پاره تیار شو او تیاری شروع کړله. چونکې دې ټیم کې حضرت ابو طلحہ رضی الله تعالی عنہ انتہائی کمزور و، عمر رسیدو، ګیره مکمل سپینه وه. نو کله چې د زامنو قتل بچی نوجوانانو ځوانانو چې دی خوس تیاری کوي او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور خلافت دی، لوی جهاد دی، هغې ته روانېږي. نو دی بچو ورته ویلی پلاره الله تعالی دې په تاسو باندې رحم وکړي. ګوره دعا یې ورته وکړله. داسې نو چې پلار سره نیغ شو، د دې زمانې نوجوان چې پلار سره نیغېږي، که پلار خبره لږه زیاتوي نو بس پړکې ترې نه ویستي، که پړک ترې ونه باسي نو داسې نیغ نیغ ورته وګوري ته به وایې که چېرته کې دا پلار نه دی د انډیا نه چېرته هندو راغلی دی، داسې پلار ته ګوري. د خدای انصافدار د پلار ازار دی چې وي ښه ورځ به ونه ویني. پلار د پاره دعا وکړه، مور د پاره دعا وکړه. الله قرآن کې فرمایي وقل رب اغفر، الہ العالمین فرمایي چې تاسو د خپل مور او پلار د پاره دعاګانې وغواړئ او دوی ته دعاګانې وکړئ.
زمونږ نوجوانان ورسره نیغیږي ګریوان ته ولا لاس پلار ته وایي نه پوهېږي دا ماډرن زمانه ده څه زمانه ده ماډرن او تا هغه زړې خبرې کې نو په ایمان وایي چې د چا پلار نه پوهېږي نو زوی کوم ځای نه پوه شو نو دوی چې کوم دی خپل پلار ته دعا وکړله چې الله پاک دې په تاسو باندې رحم وکړي تاسو خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم سره ډیر جهادونه کړي دي اوس خو تاسو کمزوري یې او بوډاوالی حالت کې تاسو مهرباني وکړئ اوس زمونږ نمبر دی مونږ بس تاسو د طرفه لاړ شو جهاد بو داسې تابعدار اولاد چې د پلار په ځای قربانۍ ته تیاریږي څه کوي قربانۍ ته موږ او تاسو الله دې رحم وکړي نوجوانان ډېر وران شوي دي د پلار سپېږمو ته وردانګي علما لیکي یو داسې لطیفه شانتې ده یو پلار او زوی ناستو نو پلار چې کوم دی لږ شانتي عمر رسیده او دا زوی داسې ځوان و نو داسې په دې ونه کې یو کارغه ناست و نو پلار ورته وایي بچیا دا څه دي وی بابا کارغه دی چې لږ ساعت تېر شو پلار ورته بیا وي بچیا څه دي وی بابا کارغه دی کارغه پېژنې کارغه غصه شو ورته بیا تېنه په دریم ځل تپوس کوي لږ ساعت بعد وی بچیا څه دي وی بابا کارغه دی کارغه کې نیو شنګ د نو باسه مازغه دي خراب دي بار بار تپوسونه کې نو یقینو ساته که د پلار څلورم تپوس کړی وی که نه نو د نیر کې اچولو دا زوی دومره په نوجوانۍ کې په نشه کې مست و نو چې کله دریم ځل یې تپوس وکړو پلار ته یې پته ولګېده چې صاحب خو ډېر غصه دی زمرې د برېت ونیولی دی هغه مړ په لاره کې چې پروت دي ژوندی نه نو څلورم تپوس ونه کړو ورته وي بچیا لږ راشه ځان سره یې کېنو او د جیب نه یو رومال راوویسته وي تو ګوره داسې وایي بابا والله مازغه دې خراب شوي دي رومال له دې غوټې ورکړي دي نو وي دا وشماره څو دي وی لس وی ښه بچیا امداز یو ته وړوکی وې ما په دې غیږ کې کېنولې وې په پتون د پاسه او داسې یو مارغه ناستو کارغه تا ما ته ویل چې بابا دا څه دي ما ویل بچیا کارغه دی سینې ته مې رانږدې کړي او په مخ باندې مې ښکل کړي او ډېر خوشحاله شوم چې بچي مې تپوس وکړه پوهېږې په خبره وی بیا دې تپوس وکړه نو ما بیا جواب درکوي بچیا ما نه دې لس کرته تپوس کړی دی لس کرته مې په مخ باندې ښکل کړی او غصه مې درته نه ده کړې دا ما سره د هغې ثبوت دی دې له ما لس غوټې ورکړي دي او بچیا زه کمزور یم ما درې ځل تپوس وکړه که په څلورم ځل مې کړی وی نو خیر مې نو چوکه دې راته نیوله دا صحت ته ورسېده زمونږ او ستاسو نوجوانان راته یو کس رال الله پاک دې رحم وکړي د هغه زوی دی او یې کې یو دی ما ته وایي چې دوست سپېږمو له تېنه راغلي او یا بله ورځ یې چوکه راخیستې ده او مور یې په دې خپو باندې داسې وهلې ده چې د کټ نه نشي پاسېدی ما ورته ویل ډېر ښه څه ډېر ښه وی ولې مې تا د بچي تربیت نه دی کړی تا د بچي خیال نه دی ساتلی تا بچی د عالم سره د مدرسې سره د مسجد سره د دیندار خلکو سره اشنا کړی نو دا د هغوی سره ناشنا دی نو هغه ته مور او پلار کې او زناور کې فرق نه ښکاري اوی جوړېدام زناور دي بس دبوي زمونږ او ستاسو د خلکو سوچ دا دی چې بچیم چاته خوراک سکاک کې بوټانو جرابو کپړو دی کې محتاج نشي دې دپاره نه حلال ګورو نه حرام ګورو بس ور غوپه شوي یو خو دغه بچي بیا په کار نه راځي ځان له به قبر چې کوم دی د لړمانو د اژدهاګانو نه ډک کې خو بچی د په کار نه راځي د بچی دپاره صحیح تربیت په کار دی چې دین اسلام نه خبر کې
د پلار حق وپیژني. په ایمان وی یو عالم دین به چېرته پلار ته داسې پورته وګوري. مونږ کتلی دي، مونږ له ملګري دوستان راځي، مونږ هم ځو چې مونږ لاړ شو یا مونږ له راشي نو مونږ خپل پلار باندې فخر کوو چې دا زما والد محترم دی او ما سره احسان کړی دی، ما نه د دنیا پیسې نه دي غوښتې، ما ته وی چې ته علم وکړه. په خپل پلار باندې فخر کوي. پوهیږې په خبره د پلار لاس ښکلی او راشه دا نور چې وګورې نو هغې بیا څه وایي مور ته غوسه کېږي. ګوره میلمانه مې راغلي دي چې پلار مې حجرې ته راپرېږ نه دی، ګډې وډې وایي، مازغې خراب شوي دي نو پلار حجرې ته نه راپرېږدي چې رام شي وي بابا ځه. او چې کله واپس لاړ شي او میلمانه ورسره ناست دي نو ورته وي دا څوک و دا بابا؟ مړه وي د دې خدای بېخ وباسي، وي دا زمونږ د میخو ګوجر و. منځ کې پلاري، پلار ته د میخي ګوجر وې ظالمه، الله له به څه جواب ورکړي. هلکه دا څوک وی جي دا زمونږ نوکر دی، اجره کې میزونه صفا کوي، کرسۍ صفا کوي، پلار ته نوکر وي. ولې وی؟ ځکه چې تربیت یې صحیح نه دی شوی، زناور لوی شوی دی. او چې کله بچې مونږ وی یا الله بچی دي خو چار څنګه خو چې بچی وي یا الله نر زوی مې پکار. او چې الله پاک یې ورکړي دا نه وي چې الله نیک عمله دي. د انبیو دعاګانې وګوره، د صحابه وګوره، د نیکانو وګوره، د هر پیغمبر دا دعا قرآن ذکر کړی دا رب هب لی من الصالحین، یا الله نیک اولاد را. مخالق سوي یاره بس بچی دی وي، او چې کله پیدا شي الله ټول کله په مخ راخستی 15 قسمه ډزې به کېږي. دا د تماچې ډز دی، دا د 32 بور دی، دا د 30 بور دی، سه بدا جیتری دی، او سه بدا کالا کوپ دی، دا کلاشن کوپ دی، دا روسی دی، دا جاپانی دی، دا دریوال دی، دا پلانکی دی، دا پزد اډزولو، دا تماچې ساریږي نو دا هر رنګ کارتوس وي. زمونږ استادو خلک دیو خوړل ټول کله په مخ راخسي او دې ته نه ګوري چې دا کارتوس کم ځای کې غورځېږي. مولا ډېر خلک داسې ولیدل که نه چې د هغوی داسې حالات وي، الله دې رحم وکړي، چې د ناستې او د پاستې ځای نه وي، خو لږ کارتوس دپاره ورسره ښې ډېرې پیسې غړه 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 ډډ ډډ لګیا وي. د خدای انصافداره وي چې دا ملګري راغلي و، که دا ستا نر ملګري وي که نه نو کارتوس خو نن سبا ډېر ګران دی. وی دا کم چالوزی وی د دې په ځای پیسې راکړه چې واده له پې تیاري وکړمه، د بچي په صحیح تربیت وکړمه. نو دا مونږ او تاسو دغې غم وخوړو. بهرحال نو دا زمونږ او ستاسو کمزوري ده. پیدایش باندې ډزي، په سنت باندې ډزي، په هغې اجړاګان ډمان، په کویدنه باندې دغسې، په واده باندې هغسې. او چې کله مړ شي نو بیا راته مولا را یاد شي. نکاح چې تړو، نکاح او واده وي نو ګوره بعضې خلک په 2 لک او 2.5 لک اجړاګان راوستي که نه ګډی یې. او چې مولانا صاحب د پاره شي یاره جي دا 1500 روپۍ واله نکاح دې وتړله، خو په نکاح باندې پیسې اخیستل ښه کار نه دی. په نکاح باندې پیسې اخیستل ښه کار نه دی، نو په اجړاګانو باندې شیندل ښه کار دی. ښه کار دی په هغې باندې خو 2.5 لکه. او دا مولانا کم کردار ادا کوي. هغه زنانه چې ستا بچې ورته کتې نشي، لاس نشي وروړی، هغه ورته حلالوي. که ملا ورته دا نی ویلې چې قبوله کړې دی وا او قبوله دې کړو قبوله دې دا چې دی ورته نی ویلې والله که ورنږدې شي دا سپږمې به در باندې وپړسئ. او بیا مونږ تاسو علماو ته سپک ګورو، خبرې کوو. بهرحال خبره ډېره اوږده شوه. نو حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ تیاری شروع کړې وه. بچو ورته ویل چې ستا د طرف نه به مونږ لاړ شو. نو ده ورله څه جواب ورکړ آینده بیان کې به ووایو. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات